په ګل دې وویشتم زرې زرې دې کړمه یاره په لار کې ناست یم خپل ځان راټولومه یاره چې پیرزونه به په ما کوي د کمې ادا په یو نظر دې یم ژوندي په بل دې مرمه یاره ستا د وعدې دروغ به خو دروغ ونه ګڼمه ستا د وعدې دروغ به خو دروغ ونه ګڼمه ځان ته به شمې مړې کومه بلومه یاره خیرانه مشي رنګ به ولې نه زیړېږي زما خیرانه مشي رنګ به ولې نه زیړېږي زما چې ستا د غم زمري د زړه په کور ساتمه یاره سایل په مینه کې د صبر تاوان ډیر کړی دی سایل په مینه کې د صبر تاوان ډیر کړی دی سبا مې نیت دی بې صبرې ته ملا تړمه یاره سلامونه ملګرو جعفر شاه درویش یم په څنګ کې را سره خپل استاد محترم ناز احمد صاحب ناست دی نن مونږ د یو نوي پروګرام آغاز کوو په دې پروګرام کې به مونږ کوشش کوو چې هغه شاعران کومو چې د پښتو ادب دپاره بېحده محنت کړی دی د پښتو ادب بېحده خدمت یې کړی دی په یو پروګرام کې به د یو شاعر په حوالې سره مختصر خبرې اترې کوو او د هغه شاعر څه شعرونه به هم تاسو سره شریک کوو په نن پروګرام کې موږ سره د رحمت شاه سایل صاحب کتاب په لاس کې دی ناز احمد صاحب به د دې کتاب نه تاسو ته د رحمت شاه سایل صاحب په حوالې سره څو خبرې اترې او څو شعرونه شریک کوي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه جعفر شاه درویش صاحب څنګه چې ملګرو مینوالو تاسو ته پته ده زمونږ څه ناڅه شوق دی شاعرۍ سره شته دی جعفر شاه رور اکثر مونږ سره پروګرامونه کړي هم دي او کوو اکثر په مصري بانډه کې مونږ اکثر د مشاعرو کوشش هم کړی دی او څه ناڅه مشغله ساتو چې د شاعرانو لغونتې دې طرف ته پام شي چې خپل لفظونه خلکو سره شعر کی او خلک ته څه فایده والي نو مونږ دا دواړو یو سوچ کړی دی چې مونږ به انشاءالله د یو نوموړي شاعر چې هغه پښتو کې تاریخ دی لکه یو تاریخ ساز شخصیتونه دي نو یو شاعر به مونږ کوشش کوو چې هغه تاسو سره مونږ مخې ته راولو او د هغې کتاب نو پکې یو غزل یا آزاد نظم یا یو څه داسې شعرونه تاسو سره شعر کو چې تاسو یې واورئ او تاسو ته لطف اندوز شئ نو زه د رحمت شاه سایل صاحب باره کې به ووایم چې تاسو ته به زمانه زیاته پته چې دی د ملیاکڼ اوسیدونکی دی او الله دې ښاد او آباد ساتي د پښتو دپاره یو لوی شخصیت دی او هغه چې کوم د پښتو دپاره دا څومره کتابونه لیکلي دي او په پښتون احسان کړی دی پښتون قوم یې راته ویښ کړی دی او ویښی یې نو مونږ ډیره مننه کوو او دعا به کوو چې الله دې ورته ژوند ورکړي چې دی د پښتنو دومره خادم دی او د پښتو خیال ساتي او دا پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده نو که هر څه مونږ تعلیم انګلیش کې وکړو اردو کې وکړو نو هم ضروري دی خو کوشش په مدا وي چې خپله پښتو او خپل مورنۍ ژبه هم لازمي ځان سره ساتو ځکه چې مونږ په دې پیژندې شو نو انشاءالله زه تاسو سره اوس د دې رحمت شاه سایل کتاب را سر په لاس کې دی او د هغې نه زه تاسو ته یو آزاد نظم ویم یو څو کړی تاسو واورئ ما نن په لار کې یو ټوکړې ټوکړې کاغذ وموندو بیخي صفا او نوې نوزې کاغذ یوه شیبه ورته ولاړ فکر اغستی ومه سوچ مې کوو چې دا کاغذ ولې ټوکړې ټوکړې دی دې د کار سیز نو که نه چا په کار رانوستو اخر دا ولې خپل قیمت او اهمیت یې وبهللو ما په دې نیت یوه ټوټه راټوله کړله او په خپل جیب کې مې خامه ټوټې سنبالې کړلې ما هم چې څنګه بجلی لاړه ما ډیوه بله که په یو صفا کاغذ مې یوه ټوټه شریش کړه دومره مې کړه چې دا ټوټې ټوټې پرېوتې کاغذ وجلې شوی کتل شوی کاغذ بیا د لوستو قابل شو هغه خبرې وکړې وغږېدو دا یو مین خپلې مینې ته لیکلې خط په دغه خط کې انتظار هم و ګیلې هم وې د دیدنونو تذکرې هم وې د بېلوزې او بېننګې د پیغورونو سره د سوي زړه د درد کیسې هم وې ساده باده خبرې د مینې ځوانۍ تلوسې هم وې د څو معصومو ارمانونو اظهار ډېرې نازکې فلسفې هم وې یوه خبره پکې زما بلا خوښه شوه ساده مین لیکونکي یوه پرېکړې فیصله کړې وه چې په دنیا کې هر ریښتونی انسان به دې دنیا ته دې همه واړه ژوندي انسان ته
هر څوک هم سل پسل ریښتونه ښکاري. داسې انسان هم که دننه چا راولټولو نو پکې به 3 حصې دروغ پیدا شي. خو د یوې حصې رښتیاو د کماله زار شم چې دغه 3 حصې دروغ په ځان کې پټ ساتي. دروغ که 3 حصې وي مړه پراته وي، د خپل ژوندون اظهار کولی نشي، څوک یې نیولی نشي، څوک یې پیژندلی نشي، ځکه چې دغه دروغ د دې یوې حصې رښتیاو په لمن کې پټ وي. رښتیا که ډېر هم لږ وي، رښتیا وي خپل اظهار په نره کوي. ما سوچ کو چې دا ساده مین به څوک وي چې خپلې محبوبې ته به د زړه تله داسې رښتیا لیکل کړي دي. خو په دې پوه نه شوم چې دغه خط هغه مین لیږلی ولې نه دی، دا ټوټې ټوټې کړی په څه وجه دی. ما سوچ کو چې دې ساده مین به دغه بېباکه خط د دې یرې لیږلی نه وي چې په دې خط کې د معصوم زړګي بلا کیسې دي. او موږ په داسې عجیبه وطن کې مینه کوو چې دلته خپل مین د زړه مین به خپلې مینې ته په هر حال کې دروغ وایي. ما سوچ کو چې مونږ هم ساجیبه خلک یو، که لیوني نه یو نو روغ هم نه یو، ځان انسانان هم ګڼو او د خپل کام او د خپل کلتور سندرې هم وایو. او حال مدا دی چې که مینه کوو دروغ به وایو او د رښتیاو نه به ځان ساتو. ما سوچ کو چې دې ساده مین به دا خط په دې غرض شلولی نه وي، د په دویم خط کې په دې خیال لیکلی نه وي چې محبوبې ته مین خپلې لیلا ته مین که رسی په دروغو رسی، که رښتیا ډېر هم وي رښتیا خو هیڅ معنی نه لري. ما سوچ کو چې دې ساده مین به رښتیا د دروغو اسره کړي وي نو دا اسره به خطا کړي وي، دا به په خپله ځان غلا کړي وي. په دغه سوچ کې مې د خط په آخري پیراګراف دوباره نظر خښ شو. زړه مې خوشحاله هم شو او خفه هم شو. د دې یقین سره خوشحاله شومه چې دې ساده مین که دغه خط شلولی هم دی ولې دویم خط یې لیکلی او لیږلی نه دی او د دغه دروغو په اسره هم غولیدلی نه دی. خفه په دې شوم چې ساده مین به په کومه ګناه داسې پرې کړې فیصله وکړه چې د خوږ زړه د اسمالۍ سره، د خپلې لیلا د خپلې ملالۍ سره د ژوند په نیمه لار کې پرېکړه وکړه. خدایه زمونږ په دې غریب وطن کې، په دې بې درده بد نصیب وطن کې خو موږ د ژوند په خوږو پوه نه شو، په زغم د خپلو سلګو پوه نه شو. که په تندو کې زمونږ برخې سپیري لیکلي دي، که دې په سر د ژوند خاورې ایرې لیکلي دي نو موږ خو دې ژوند ته هم غاړه په خندا ورکوو. مونږ خو هر ستم ته په خپله خون بخا ورکوو، خو مونږ په څه ګناه حق نه لرو چې مینه وکړو، د خپل جانان سره د زړه خبرې سپینه وکړو. هغې ساده مین د خط په آخري پیراګراف د چا پاگل خانه خراب شاعر دا یو پاگل شعر لیکلی چې د محبت د فلسفو د تکلونو نه چوړ، د محبت د فلسفو د تکلونو نه چوړ یار ته رستې سلام لیکلی د وختونو په مخ. نو مینوالو دا خو ما تاسو سره د رحمت شاه سهیل صاحب دا یو آزاد نظم او کتاب هم تاسو ته ووایم چې درد چې د سړي کې څانګې اوس پړلې. رحمت شاه سهیل صاحب د لسو نه سیوا کتابونه دي او تاسو هر ټایم یې کتې شئ او خپله فایده ترې اخیستی شئ. دې نه پس به زه تاسو ته هم د دې کتاب نه یو کیته ووایم، د توتورکو سورسرکو د ښکار، د توتورکو سورسرکو د ښکار موسم چې راشي موږ لیندې نه لرو، د لوبو وخته د غربته پته چې تار پیدا کو برندې نه لرو. نو زمونږ انشاءالله تاسو دا پروګرام به ګورئ او انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې داسې د نوموړي شاعر زمونږ په چاپیرچل کې که هغه وفات دي او که ژوندي دي خو چې لوی تاریخ ساز شاعران دي نو انشاءالله زمونږ د پښتو ژبې خدمت کړی دی نو په مونږ دا فرض دي چې مونږ څه ناڅه پکې برخه والو او تاسو سره شیر کو. ملګرو کوشش وکړو چې دا پروګرام جاری وساتو، دغه شانتې به د نورو خو شاعرانو کتابونه راخلو او د هغوی په ژوند او فن باندې به خبرې کوو، د هغوی شعرونه به تاسو سره شریک کوو. دا نن پروګرام سر ته رسي، امید لرم چې ستاسو به زموږ دا پروګرام خوښ شوی وي. د ناز احمد صاحب ډیره مننه کوم، امید لرم چې دوی به ما سره په دې ټولو پروګرامو کې دغه سلسله جاری ساتي او که ژوند وفا وکړه
نو په بله مرکه کې بیا ملاقات کیږي. په دې سره موږ دواړو ته اجازت راکې. ښاد او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.